تکبیر تخت و تاج ختم نبوت تخت و تاج ختم نبوت فرانسی صدر پہ لعنت بے شمار فرانسی صدر پہ لعنت فرانسی صدر پہ دا مطالبه کو چې فورا د هغو سفیر هغه د ملک نه وزغلی او دغه تعلقات ورسره ختم کړي او کومه مصنوعات چې دي یقینا موږ به انفرادي طور باندې هم لازم ده چې موږ به د دې نه بایکاټ کوو لیکن حکومتي سطح باندې هغو ته موږ درخواست کوو چې څومره د هغوی کمپنیانې دي هغې باندې پابندي ولګوي او هغو سره په دې باندې موږ بایکاټ وکړو. دا داسې حکمرانان دي چې په دې حکومت کې قیدیانانو له تحفظ ورکړی کېږي او د قیدیانانو مشینري په پاکستان کې په خپل تبلیغ کې مصروفه ده او تعاون ورسره څوک کوي دا حکومت ورسره کوي. دا د یورپ دلال دی دا د یهودیانو اهلکار دی. مولانا صاحب به مخکې وره زه د دې امت نوجوان ته ویم د دې امت مسلمان ته ویم چې دا خلق چې چا کومو خلقو دا سړی راوستی دی دا د مسلمان تهذیب ختمی د مسلمان اخلاق ختمی او د مسلمان د تن من نه دین اسلام ختمی. جمعیت علماء اسلام به د مذهب په نوم باندې سیاست کوي د مدارسو حفاظت پکئی منبر و محراب حفاظت پکئی علماء حفاظت پکئی حق نبوت حفاظت پکئی تحفظ ناموس رسالت حفاظت پکئی عظمت صحابه حفاظت پکئی دا عمل چې څنګه ستاسو دی دا دقه شانتې د دې مذهبي خلکو دی. دلته د تحفظ ناموس رسالت دپاره د ختم نبوت دپاره دا زمونږ او ستاسو د ایمان حصه ده. مونږ به خپل تن من خپل وجود د تحفظ ناموس رسالت دپاره قربانوو نبوت دپاره به قربانوو. لا وارث نه دي د دې وارث لا موجود دی علما موجود دي هر وخت کې به انشاءالله د باطل خلقو مقابله کوو انشاءالله. دا یوازې په عالم باندې مشروع دغه نه دا زموږ په جډو خلکو فرض دي ځکه چې موږ مسلمانان یو او نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کول دا زموږ د ټولو بېعزتي ده او زموږ د حکمرانانو بېعزتي ده چې زموږ د موجوده حکمرانان چې دي دا د دوی بېعزتي ده. دا ملک د اسلام په نوم آزاد شوی دی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم آزاد شوی دی. نن پکار ده چې په یو هی پوره باندې دا وکړي او موږ دا ډېر بایکاټ وکړو د یهودیانو د ایجنټانو بایکاټ وکړو او دا یهودیان چې دي د یهودیانو د ایجنټ پروګرامونه چې کوم دي دا ختم کړو. دا یوازې د عام علماو کار نه دی دا د عامي کارون دی دا د زمیندار کارون دی دا د تاجر کارون دی دا موږ مسلمانان یو او موږ مسلمانان الله پاک په دې لپاره پیدا کړو چې نبي علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي کوي دا زموږ فرض جوړېږي چې په دې به موږ جان او ځان ټول قربان کوو. وہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے انہیں کے چہرے کو شکر لکھا انہیں کے زلفوں کو شام لکھا اور بھلا کے سب کو اقسام انبیاء کو انہیں کو امام الانبیاء لکھا انہیں کو ختم الانبیاء لکھا. اور قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہلڑیاں گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا. چې د فرانس صدر چې زما د حبیب په شان کې ګستاخي کړې ده زه به هغه ته څه ووایم. زه خو یو واوړي غوندې کې یو طالب یم په خپل د خیراتو اظهار چې په جلوس په انداز کې دا د ایماني حصه د علماء دي. دا پیغمبر علیه السلام زموږ د ټولو دا چې څوک نه مني هغه سړی د اسلام نه خارج. زما او د ملا او د جومات مسله نه ده. تمام رسولانو باندې ایمان
کاغه د موسی علیه السلام په شان کې چا ګستاخي وکړه دغه مسلمان دی برا پاسیو د هغې خلاف آواز پورته کوي او دغه کس ته ګستاخ رسول وایي دغې ته جهنمي وایي چې کوم د پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي که یو تورات زبور انجیل د هغې په شان کې ګستاخي وکړه او د الله د کتابونو د یو کتاب ګستاخي وکړه هغه ته موږ مؤمن نه وي هغه ته ایمان والا نشي ویلی کېدی هغه ته مرتد ویلی کېږي هغه ته کافر ویلی کېږي نو بیا زما جومات او زما د مدرسې او زما د قرآن مجید چې هغه لایسال کتاب دی د تحریف نه هغه مبرا دی هغې کې تحریف نه کېږي نو بیا ولې دغه مسلمان دغه عالم دغه ګیرې والا او دغه مسلمان ولې شهید کېږي د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي ولې کېږي نن د نبی علیه السلام په ذات کې ګستاخي کېږي زما او ستا ایمان نه ژوندی کېږي دې له کرنټ پکار دی برق پکار دی دې له ژوند پکار دی موږ مړه شوي یو ایماني طور زموږ ایمان کمزوری دی او هغه بیا وایي چې لا ابالي حين اقتل مسلما هیڅ پروا مې نشته مسلمان وفات کېږم شهید کېږم على اي جنب كان لله مصرعي په کوم طرف چې لوېږم څه پروا مې نشته وذلك في ذات الاله وان يشاء دا خو د الله د رضا دپاره دی او که الله وغواړي یبارک فی اوصال شلم الممزعي زما په ټوکړو ټوکړو کې به الله برکت وغورځوي ای مسلمانانو څوک چې د نبي علیه السلام ذات ته ایذا او تکلیف رسوي څنګه ایذا رسوي تکلیف یعنی گستاخی کوي شتم کوي الله پاک فرمایي لعنهم الله فی الدنيا والآخرة په دنیا او آخرت کې ملعون دی د توبه هم نه قبلېږي لہذا د فرانس صدر میکاخوان چې کومه ګستاخي کړې ده آیا دا ګستاخي د دې خلاف په موږ متحد یو موږ به د دې خلاف څه کولی شو موږ به بایکاټ کوو موږ به د محبت رسول باندې په حرمت رسول باندې ځان قربانوو په خپل آقا باندې قربان دي ختم نبوت خپل آقا باندې قربان دي ختم نبوت وینا پزان په جهان دي ختم نبوت دا د خطیب صاحب کارکنان دي ختم نبوت دا د حضرت صاحب شاګردان دي ختم نبوت دا خالد پشان غازیان دي ختم نبوت چې د نن فضل رحمان دي ختم نبوت زمونږ دین زمونږ ایمان دی لا نبی بعد د آقا کل فرمان دے او ختم نبوت دنیا کې د اسلامي شعائرو او د مسلمانانو د مقدسو هستیانو د هغو هتک کېږي د هغو توهین کېږي عزیزانو په دغه اړه باندې دا نننی محفل زمونږ دا مظاهره زمونږ شروع ده اول خو ستاسو حوصلو ته سلام کوم ستاسو غیرت ته سلام کوم چې په یو معمولي پیغام باندې تاسو د اسلام د زربلندۍ لپاره د اسلام د توحید خلاف تاسو راوځئ دا یقینا چې د مسلمانانو یو لوی غیرت دی دا څه وجه ده چې بین الاقوامي دنیا زمونږ د مسلمانانو د مقدسو هستیانو سره لوبې کوي عزیزانو یو جنګي معرکه د پخوانه روانه ده د حق او د باطل جنګ هغه د حق وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دا ټول خرافات پدې کې دي نو دا توهین ساتره اوس دغه خبره چې موږ تاسو یو شو دا حکومت ختم دا ختم پکار دي کنه دي دې سره ختم پکار دي د اسرائیل جنتان دي د امریکای جنتان دي لہذا په دې باندې باغانو تاسو اجر راکړي دا د جهاد مقدرونو په دې وخت موږ تاسو راوړو دا حکومت موږ ختم نکو د دې سره موږ ختم نکو الله به زموږ ته پورته او کوم موږ ختم کو الله به ډېر اجر راکړي لکه موږ چې امریکا پر حقو
فرانس فتح کو د دې حکومت کول امریکا فتح کول دي فرانس فتح کول دي کافران فتح کول دي لہذا راول شي راولي الله د دین د قیام لپاره د دې غریبانو لپاره د ګراني سال د ټماټو قیمت ته وګورئ د وړو قیمت ته وګورئ غوړو ته وګورئ د نرخونو ته وګورئ غریب سره به چېرته ځي د دې وجې نه زموږ استاسو پال جوړېږي مدرسو والا دیندار خلک راپاڅئ علما راپاڅئ طالبان راپاڅئ د عام خلک راپاڅوئ راپاڅئ تکبیر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر تکبیر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الله وبركاته دعوتو شیرونه ملي کلی تاسو ټول برا سره وای ګستاخ د پیغمبر زمونږ هر یو حکومت چوي لعنت دی لعنت د پران په صدر دی لعنت وی لعنت دی لعنت د پران په صدر دی لعنت وی ګستاخ د پیغمبر ګستاخ د پیغمبر زمونږ هر یو حکومت چوي لعنت دی لعنت د پران په صدر دی لعنت وی لعنت دی لعنت د پران په صدر دی لعنت وی او کفن پسر میدان تا راوتلیو د کوران او کفن پسر میدان تا راوتلیو د کورا پمرګ او پژوند نیو د محبوب په عزت یو لعنت وی لعنت تبران پسدر دی لعنت وی لعنت وی لعنت تبران پسدر دی لعنت وی څوک چې لعنت دی پسو وروای لعنت وی لعنت تبران پسدر دی لعنت وی لعنت وی لعنت تبران پسدر دی لعنت وی ګستاخ د پین کی د ګستاخانو او د يهودو نصارو دیو ګستاخی کړی دا اولنې ځل نه او نه اخرنې ځل دی د دیو نیات د مذهب عناد باندې دی نو د لپاره دا ټول مسلمانان چې وتلي دي الله تعالی دې دیو دا وتل قبول کړي او دا ګوري موږ دونه کولای شو چې د خپل نفرت اظهار وکړو او اوزو او خپل صرف دونه زموږ په وس کې ده څنګه چې موږ وتلی یو الله تعالی دې دا قبول کړي دې نه علاوه زه انتظامیه والو ډېر شکریا ادا کوم هغوی موږ سره تاڼې والو پولیس والو ډېر زیات د ترقۍ لارې وښودلې نن که یورپ ترقي کړې ده یا که انسانیت په انسانیت سره ژوند تېروي او زندګي تېروي نو دا د پیغمبر انسانیت صلی الله علیه وسلم کمال دی او دا د پیغمبر انسانیت صلی الله علیه وسلم په موږ باندې احسان دی صرف په مسلمانانو باندې نه په پوره دنیا کې چې څومره خلک دی او څومره انسانیت اوسېږي په دنیا باندې انسانان خو پرېږده ځناور ونې بوټي او پیغمبر علیه السلام د پوره کائنات لپاره رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم رالیږلی شوی و چې نن هغه د مسلمانانو ملکونه اگر چې ډېر دي لیکن همت پکې نشته ولې نشته چې دا غلامان دي دا اسرائیلو د یهودیانو غلامان دي دا د دې خپل یو نظام نشته چې په خپلو خپلونه دي ولاړ نن داسې پراسټرات کوي مخکې اټلي چارجرات کړو بل یو کافر راباسي زموږ د نبي په شان کې به خبرې کوي نو لهذا زموږ دا افسوس او دا کمی دی چې زموږ صحیح مسلمان حکمران نشته صحیح قائد د ملک نشته صحیح حکمران وزیر اعظم نشته صدر نشته फैशन की दुनिया का एक नुमाया नाम सलमान गारमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ बालाकंद बास्केट की दुनिया में अब ब्रांड्स को भूल जाएं। सलमान गारमेंट्स लाया है मुकामी तौर पर तैयार शुदा नित नए डिजाइन्स
तमाम साइज के वास्केट और ओवरकोट के साथ साथ मुनफरद डिजाइनों के बचकाना साइज भी दस्तयाब हैं। सिंगल प्रेस और इम्पोर्टेड वैरायटी के लिए भी आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अपनी फर्म के नाम से ऑर्डर दें और बेहतरीन डिजाइन के वास्केट और ओवरकोट बनवाएं, वो भी इंतहाई कम कीमत पर। वास्केट और सिलाई का 30 साल तजुर्बा। मालाकन में मुकामी तौर पर तैयार शुदा सनफ सलमान गारमेंट्स। एड्रेस शाकिरुल्लाह खान प्लाजा, मेन बाजार, नजपुराना बस स्टैंड, बखेला। ऑर्डर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप 0345913965। MD शफीक हसन सलमान। मोबाइल 0300598988, 03159070 372। Facebook.com/SalmanGarments।